لکه چې په کال 2014 کې موږ وکتل چې نظر پوښتنې غلطي هم کېدلی شي، نو موږ دا پوښتنه تو داسې ماهرانو ته کېښودله چې د صدارتي انتخاباتو په اړه پیشنګوۍ تر ډېر حده سمې کړي دي. زه امریکن یونیورسيټي کې د تاریخ وتلي پروفیسور ایلن جی لیکمن یم او ما د کال 1984 راهیسې د شوو 9 انتخاباتو کامیابه پیشنګوۍ کړې دي. زه سټونبرګ یونیورسيټي کې د پولیټیکل ساينس پروفیسور هیلمټ نورپورټ یم. ما چې کوم ماډل جوړ کړی دی هغه د کال 1912 راهیسې په 20 انتخاباتو کې د 15 کره پیشنګوۍ کړې ده. سمه ده، خو د دوی طریقه څه ده؟ لکه د اقتصاد خارجه تګلارې، د ګوند د خپلمنځي یووالي او د کاندید د خوښي غونډې د چارو په اړه د صحیح او د غلطو پوښتنو لپاره د لیکمن 14 سوالونه یا کیز دي. صحیح جواب په چوکۍ ناست د صدر ته یو لمبر ګټي او غلط جواب د مقابله ته ولاړ کاندید ته یو لمبر ګټه ورکوي. که چېرې شپږ یا زیاتې خبرې یا کیز د وایټ هاوس خلاف راغلی نو بیا دا پیشنګوۍ کیږي چې دوی یې بیلي. د نورپورټ بنیادی ماډل د کال 1912 راهیسې د صدارتي انتخاباتو شمېره کارول دي. یوه بنیادی خبره یا طریقه دا ده چې د نومبر د انتخاباتو لپاره د ګوند د صدارتي کاندید د ټاکنې په هکله دا کتل وي چې ابتدایي صدارتي انتخابات یا په ریاستونو کې ټاکنې چا ګټلې دي. ما سره د پیشنګوۍ لپاره یوه بله پیمانه هم ده. زه دې ته د پینډولم ډالۍ وایم. دا تر د 200 کالو پورې څیزونه معلومولی شي او دا د انتخاباتو پیشنګوۍ کولو کې هم مدد کولی شي. سمه ده، راځئ چې وورو چې د دوی فیصله څه ده. زما پیشنګوۍ ده چې سږ کال د 2020 په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د ګټې امکان 90% دی. په کال 2020 کې زما پیشنګوۍ ده چې ډانلډ ټرمپ یې بیلي. په امریکا کې د وبا او د ولسي ناکلارۍ وروستو لیکمن خپله پیشنګوۍ بدله کړې ده. د کال 2019 تر اخره پورې د ټرمپ د بری خبره کوله، خو اوس د ډانلډ ټرمپ او ریپبلیکن ګوند خلاف څلور کیس یا خبرې راغلې وې او د دوی ګټه یقیني وه، خو یوازې په 100 میاشتو کې 9 خبرې د دوی خلاف شوې او اوس که یوه بله یې هم خلاف شوه نو بیا د دوی د بیلات امکان دی. د یو منل شوي بېطرفه امریکایي نورپورټ په فیصله د وبا یا د احتجاجونو هیڅ اثر نه پریوزي. چې پیشنګوۍ وکم هغه به شرطه او حتمی وي، هغه د کاڼي لیک وي، د کې هیڅ بدلون نشي راتلی، خو اخره کې دا ماتېدلی شي. د دې د غلطېدلو 9% امکان وي او زه دومره چانس یا گنجایش ځان ته پرېږدم. داسې حال چې دواړه سکالران وایي د دوی پیشنګوۍ حتمی دي. لیکمن چې د ډیموکریټ ګوند غړی دی وایي دوه شیان د ماډل د کنټرول یا اختیار نه بهر دي: انتخاباتو کې مداخلت او د ووټرانو ځپنه. د ریپبلیکن ګوند پلویان زما غوندې سپین پوستې زاړه خلک دي او په انتخاباتو کې د دوی شمیره پرله پسې په کمېدو ده. جی او پی خو زاړه سپین پوستې نشي پیدا کولی، خو دوی هڅې کولی شي چې د ډیموکریټ ګوند اقلیتي او د ځوان کول سیوا کېدونکي ووټران وځپي. دې زه پریشانه کړی یم. لیکمن او نورپورټ دواړه د خپلې پیشنګوۍ لپاره نظر پوښتنو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ د نسلي برابرۍ او د انصاف د کلتور او سیاست په دور کې وځو. کېدل شي ډېر خلک ښکاره د ډانلډ ټرمپ ملګرتیا په دې نشي کولی چې کېدل شي ډېرو خلکو ته دا ښه ونه لګي. که هر څوک یې وګټي، خو دا خبره یاد ساتئ چې تاسو لومبی دا خبره دوی کې د یو تن نه اورېدلې ده.